ته یوه ورځ د دغه سرحد پر دروازه باندې ودرېږه چې دلته د انسانانو کسابي شروع ده، دلته د انسان د ناموس څخه غلطه استفاده کوي. دنیا او د دې ګټې د لاسته راوړلو لپاره، د دې د ډېرولو لپاره، د سرمایې د زیاتولو لپاره ته به هرې ګناه ته ځان اچې. اغلا به هم کوې، قتل به هم کوې، سود به هم کوې، دوکه به هم کوې، درواغ به هم وایه، دا ټول شام به کوې او دا ټول ګناه کبیره دي. ستا څه خیال دی زموږ په دې علاقه کې چې کوم ګناوې شروع دي د دې نه بدبختي څه شته؟ د دنیا محبت. ته یوه ورځ د دغه سرحد پر دروازه باندې ودرېږه چې دلته د انسانانو کسابي شروع ده، دلته د انسان د ناموس څخه غلطه استفاده اخلي. ورته وګورې ږیره به یې درته غاټه لنګوټه به یې تړلې، دی به یې ټیکهداري مزدوران بېله کړي، خلک به په پیسو بجاړي. تاسو ورسئ اوس سراپۍ مارکېټ ته راتېر سه، غټې تسبیح به یې سندلوس په لاس کې په زرو به یې رانیولي، استغفار به یې ستا در غوږو دورې دورې کېږي، په امام پسې به اقامت دی کوي، په روژه کې به در ټول غټ دیګونه د ده د کور راوځي. لیکن د بدبخته او معاملې ته چې وځي ټول په سود اخته دي. حالانکې د سود ادنا ګناه دا ده لکه سړی چې په یو مقدس ځای کې د خپلې مور سره زنا کوي. ته دا سراپۍ مارکېټ ته ورسه. اوس خو دا د ډالرو د افغانۍ کیسه شروع ده. د ډالر د نن په بیه باندې مثلا په 299 دی، د یوې هفتې په پوره په څو راکوې؟ په 300 روپۍ درکوم. دا تا د یوه نیم څه پوښتنه کړې دا روا دي؟ وایي ولا مولوي صاحب جنس خو بدل دی، فتوا هم دی درکوي، جنس خو بدل دی. نو ښه چې جنس یې بدل سو، دا زیاتوب تا ته خو کتاب روا دی، خو هغه د $1 دی په 290 خرڅ کړي، دغه زیاتوب خو تا ته کتاب درکړی دی. دغه د 99 څخه در 9 پورې د 8 روپۍ ته د کم ځای څه پیدا کوي؟ دا د بازار د ریټ قیمت پوښتنه کوي؟ د دې رعایت ضروري دی که نه؟ نه. راځه له شورمان د پسې راسه. د الله رسول وایي لیس منا، دا زما د امت څخه نه دی. کم بدبخته چا چې زما د امت یو مسلمان ته دوکه ورکړه، د امت ووتې، دی په 1000 روپۍ باندې ځان د امت اړوي، په 10,000 روپۍ باندې ځان د امت اړوي. دا هر یو موږ په خپل ځای کې وګورو، نور څه هر یو ته ځو. دا د دنیا محبت چې کله زړګي ته وولېدې، دا بیا سړی په هر څه مجبوره کوي. غل چې غلا کوي ولې کوي؟ ښه ځان وینې کې ونیولم مړه مې وژنې مې یا ویي مې یا مې بندي کوي، لیکن بیا هم دی دې تمه ده. ولې؟ پیسې وي، د دنیا محبت اخیسته. یو سړی چې راولاړېږي پر یو مسلمان باندې توپچا یا توپک رااخلي او یو مسلمان ناحقه د پیسو یا د مځکې یا د یو شي په بدل کې وژني، که چا یو مسلمان ناحقه ووژي فکأنما قتل الناس جمیعا، لکه ټول انسانیت چې ووژي. لیکن دی بدبخته د دنیا مینې او محبت اخیستې دي، د انسان قتل دته هېڅ نه معلومېږي. دغه ته وایي د دنیا محبت. کاروبار کوه، روزګار وکړه، پیسې وګټه، هر څه وکړه، لیکن صرف دا یوه خبره واوره، د دنیا محبت زړګي ته مه شوه کوه. که دې زړه ته دا محبت شوه کړي بیا به خبره خراب کړي. علامه رومي رحمه الله په دې باره کې یو شعر ویل دی، د دنیا مثال. وایي څنګه زړه ته نه وژل؟ دی وایي د دنیا مثال د یو کښتۍ په رقم. تاسو ته بهتره معلومه ده که کښتۍ وي که اوګوډ وي، دا د اوبو بغیر سفر نسي کولی. دا به په سمندر کې پر وچه باندې سفر نسي کولی. که چیرې اوبه نه وي، سمندر نه وي او په غټه پیمانه باندې اوبه نه وي، دا اوګوډ او کښتۍ یوه ذره هم مخته نسي تللی. او که چیرې د هغه اوګوډ ته د هغه سمندر ته سری ورکړې، اوبه راپورته شوې، د هغه کښتۍ غرقوي. د دنیا مثال، د انسان د زړه مثال دا رقم. د دنیا بغیر ستا ګزاره نه ده او نه کېدلی. د کښتۍ د اوبو بغیر ګزاره نسي کېدلی. ته خوراک ته ضرورت لرې، ته څښاک ته ضرورت لرې، ته کاروبار ته ضرورت لرې، ته اقتصاد ته ضرورت لرې، ته قرابت ته ضرورت لرې. دا ټول چې کم دي د دې بغیر ستا ژوند نسي کېدلی که. دا دې مثال د هغه کښتۍ په رقم. او که چیرې د هغه کښتۍ ته یو معمولي سروی ورکړې، دا اوبه په راپورته سوې، دا کښتۍ تباه و برباد کړي، ختموي. دا ستا زړګي ته که دې لږ سری ورکړي او د دنیا مینه په ننوتل، بیا دې دا زړګی ولاړې تباه سو. په ظاهر خو به ښایسته ځوان یې، خلک به فخر د باندې کوي یاره څه رقم ښایسته ځوان یې، لیکن په باطن کې به کوکله. ای وخت به تاسو سیبانې لیدلي چې دا ماته کې تک تورې لاندې. دا د دې زړې مثال بیا دا رقم، بیا به هېڅ شی نه